موږ ته ویل شوي چې د وای مساوي 1/2 ضربې x منفي شپږ ضربې x جمع 2 معادلې ګراف رسم کړئ. نو تاسې ویډیو ودروئ او په یو کاغذ باندې د ګراف رسمولو کوښښ وکړئ. ښه راځو موږ په ګډه باندې د دې ګراف رسمو. د ګراف رسمولو څو طریقې دي چې تاسې پې کار کولی شئ. تر ټولو هغه ډېره لومړنۍ طریقه چې د هغه دا ده چې د x او y مختلف قیمتونه په دې ګراف کې وښیو، بیا د هغې څخه یوه منحني تیره کړو او ګراف جوړ کړو. خو راځو موږ داسې کوو چې د دې ګراف هغه عمده ټکي چې دي هغه به موږ په دې ګراف کې وښیو تر څو د ډېر کار څخه موږ ځان خلاص کړو. نو دلته د پام وړ خبره دا ده چې که چیرې زه دغه قوسونه یو بل سره ضرب کړم، دلته ماته یو دوهمه درجه معادله ماته په لاس راځي چې x مربع پکې راځي، بیا څو x راځي، بیا ورپسې یو ثابت عدد راځي. نو چې کوم چې موږ ته د یو پارابولا په شکل بیا ګراف کې راښکاره کیږي. او تاسو ته که په یاد وي موږ ویلي وو چې پارابولا کولی شي چې د x محور په دوه نقطو کې قطع کړي، او په کوم شکل کې چې دا معادله موږ ته راکړل شوي موږ ډېر په اسانۍ معلومولی شو چې د x محور کوم ځای کې قطع کیږي، یا دا معلومولی شو چې په کومو قیمتونو سره y پکې y مساوي 0 سره موږ ته قیمت په لاس راکوي. نو د هغې څخه بیا موږ کولی شو چې د پارابولا د راس مختصات موږ لاسته راوړو، او د هغې څخه موږ کولی شو چې د ګراف عمومي شکل موږ لاسته راوړو، کوم به چې د پارابولا په شکل وي. نو دې لپاره چې اوس موږ هغه نقطې پیدا کړو کوم کې چې y مساوي کیږي له 0 سره، نو دا ټول دا معادله چې دا به مساوي له 0 سره نیسو. دا به لیکو 1/2 ضرب x منفي شپږ ضرب x جمع 2 دا به مساوي شي له 0 سره. او لکه مخکې چې موږ خبره کړې وه دا کوم وخت کې مساوي 0 سره کېږي کله چې یو یا ټولې برخې د دې مساوي له 0 سره وي. نو کېدی شي چې x منفي شپږ دا مساوي له 0 سره شي، کوم سره چې دا قوس 0 کېږي او دا بیا ټولو کې ضربېږي 0 کېږي، او یا x جمع 2 دا مساوي له 0 سره شي. نو کله چې دا 0 شو دا ټول سره ضربېږي 0 کېږي. نو په هغه قیمتونو سره چې دغه قوسونه 0 کېږي همغه نقطې چې دي همغه نقطو کې بیا موږ سره y مساوي 0 راځي، کوم چې د پارابولا د x محور سره د تقاطع نقطې لاسته راځي. نو راځو دلته موږ سره x دپاره لاس راوړل دپاره شپږ جمع کوو دواړو خواو سره، دا به مساوي شي x مساوي شو له څو سره شپږو سره، او دا یو حل شو. او همدارنګه دلته 2 منفي کوو دواړو خواو نه، منفي 2 منفي 2 دا به ختم شي x مساوي شو له منفي 2 سره. نو دا دواړه د x هغه قیمتونه دي چې په دې سره y مساوي 0 کېږي. که چیرې x مساوي شپږ دی کې وضع کړو دا قوس 0 کېږي، دا هم ورسره 0 کې ضربېږي ټول y مساوي 0 شو. همدارنګه که چیرې x منفي 2 دی کې وضع کړو بیا دا قوس 0 کېږي، ورسره دا ټول قیمت ورسره 0 کېږي او موږ ته y مساوي 0 په لاس راځي. نو اوس له دې ځایه موږ ویلی شو چې د پارابولا ګراف د x محور سره په منفي 2 او شپږ نقطو کې تقاطع کوي. یوه نقطه دا شوه منفي 2 او بله شوه شپږ، دې دواړو نقطو کې دا سره قطع کوي. نو اوس موږ دا خبره کوو چې موږ څنګه اوس د دې د راس مختصات څنګه معلومو. دلته د پام وړ خبره دا چې موږ باید لومړی د تناظر محور کې خبره وکړو. تناظر محور پیدا کول لپاره موږ داسې کوو چې موږ پوهیږو چې د تناظر محور د x محور سره د تقاطع نقطو په منځ کې واقع وي، یا په بل عبارت د منفي 2 او شپږو اوسط څخه موږ ته لاسته راځي. موږ کولی شو معلوم کړو چې منفي 2 او شپږو ترمنځ څومره قیمت دی. منفي 2 او شپږ چې سره جمع کړو دې نه 4 لاسته راځي، 4 تقسیم 2 مساوي کېږي له 2 سره. بلکې راځم زه دا تاسو ته حساب کې ښیم. دلته موږ سره د دې مختصات دي منفي 2 او 0، او د دې مختصات دي موږ سره شپږ او 0. نو د دې ترمنځ چې کومه نقطه ده د هغې معلومولو لپاره موږ راځو د دې مختصاتو اوسط لاسته راوړو. نو پوهیږو چې 0 او 0 بیرته 0 کېږي، تقسیم 2 بیرته هماغه 0. د دې اوسط چې لاسته راوړو یا د دې دواړو x مختصاتو منځنی قیمت چې دی یا د نیمایي قیمت چې دی هغه لاسته راوړو. نو پوهیږو چې منفي 2 جمع شپږ تقسیم پر 2 دا کېږي څومره؟ دا کېږي 4 تقسیم 2 شي، دا 4 شو تقسیم 2 بیرته 2 کېږي. نو د دې مختصات دي څو د تناظر محور
مختصات راځي 0 او 2 او 0. 2 x کی قیمت دا شو او 0 هم دې ځای کې دی. نو وینو چې د دواړو تقاطع نقطو په منځ کې دا قیمت لاسته راغلی دی. مونږ کولی شول چې پرته د دې حساب نه په دې ګراف کې هم دا نقطه معلومه کړې وي. اوس راځو دلته د تناظر محور ورته رسمو. نو دا د پارابولا دپاره د تناظر محور شو. اوس پوښتنه دا چې د راس مختصات یې څه شی دی، یا د راس دپاره د وای مختصات څه شی دی، ځکه چې مونږ خو پوهېږو چې راس به اوس په دې تناظر محور باندې پروت وي، خو د وای قیمت یې پکې نامعلوم دی. نو دا به مونږ څنګه معلومو؟ ځکه مونږ پوهېږو چې راس چې دی x مختصات 2 دي، y مختصات نامعلوم دي. نو د y مختصات معلومول لپاره مونږ راځو په دې معادله کې د x همدا قیمت چې 2 دی دې کې وضع کوو او ګورو چې څه شی په لاس راځي. نو لیکو چې y مساوي کېږي 1/2 په خپله، دلته لیکو 2x په ځای قیمت منفي 6 بیا x په ځای 2 قیمت او جمع 2. نو دا به مساوي شي له څو سره؟ نو دا به شي 2 منفي 6 دا کېږي منفي 4، 2 او 2 دا کېږي 4. نو منفي 4 او ضرب منفي 4 ضرب 4 دا کېږي منفي 14. منفي 14 تقسیم 2 دا کېږي منفي 8. نو د دې وای مختصات شو منفي 8. نو پوهېږو چې د دې ځنه پوهېږو چې د پارابولا راس مختصات دي 2 او منفي 8. 2 او منفي 8 دې ځای کې راځي. دا د پارابولا د راس مختصات شول. او اوس مونږ کولی شو چې دغلته د پارابولا عمومي شکل ته رسم کو. پوهېږو چې دغه دوه نقطو نه تېرېږي، د راس نه تېرېږي ګراف. نو کولی شو چې داسې پیل کو په دې شکل باندې، داسې یو ګراف به دې نه تېرېږي په دې شکل. دا یوه برخه شوه. دویمه برخه هم دې سره متناظر پاتې کېږي، نظر دغه مستقیم خط ته چې موږ د تناظر محور ورته ویلې. نو کوښښ به وکړو چې په همدې ډول یې دې خواته هم ترېنه تېر کړو، داسې دا شکل ترېنه تېرېږي. نو دا موږ سره د پارابولا ګراف شو.